بسم الله الرحمن الرحیم. هم په نن ورځ 16 دسمبر 1971 باندې د نن نه پوره 50 کاله مخکې پاکستان دوه ټوټې شوی. پاکستان کیوں ټوټه؟ دا ټول چې کله د 1947 نه تر 71 پورې اخر په 40 کال کې سو شو چې د بنگالیان د پاکستان نه دومره خفه شو چې د پاکستان نه جدایي اختیار کړه. نو دې باندې چې کوم دی را چې ما په بورډ کوم لیکلي دي دا یې وجوهات دي. نو د دې جایزه به اخلو یو چې کوم دی نه تاسو ته ایکسپلین کوم چې پته ولګي چې چاته پکې څومره ګناه دی، څوک څومره ذمہوار دی. نو ګورئ لومبۍ چې کوم دی نه دا خبره وه چې کله د ازادۍ نه پس د پاکستان مرکزی حکومت دا فیصله وکړه چې اردو به د پاکستان قومي ژبه وي. نو دا یو داسې فیصله وه چې په دې باندې چې کوم دی نه وړو ژبو والا ټول قومونه خفه شوي وو. انډیا کې چې کوم دی نه د دې الټه دا فیصله وشوه چې هغوی دوی ژبې چې کومې وې هغه یې دغه کړې وې دا زموږ قومي ژبې دي. پاکستان کې هم داسې په کار وه. نو دوی وي لکه قائد اعظم هلته کې په دوره باندې لاړ او په ډاکا کې وي چې اردو اینډ اونلی اردو ویل بي د نیشنل لینګویج آف پاکستان. هغه وخت کې چې کوم دی نه د ملک د نیمې نصیبه آبادي د بنګالیانو وه. نو هغوی په دې خفه شو. نو بیا داسې کار وشو چې په دې کې څه وخت تېر شو، 4-5 کاله پس 1952 کې د ډاکا یونیورسټۍ سټوډنټس چې کوم دي نو هغوی د بنګالي ژبې لپاره او د کلچر لپاره چې کوم دی نو د مرکزي حکومت خلاف یو اړتال وکړو. نو هغې اړتال باندې چې کوم دی نو فورس استعمال شو، طاقت یې استعمال کو. چې هغه طاقت یې استعمال کو نو د هغې د وجې نه چې کوم دی نه دا وایي داسې وشو که نه چې لکه ته د یو قوم کلچر او ژبه چې کوم دی نه سپریس کې او خپله چې کوم دی نه ژبه پې په زوره باندې او کلچر پې په زوره باندې چې کوم دی نه ورته پې. نو داسې کار چې کله وشو نه د دې د وجې نه دویم چې کوم دی نه داسې کار وشو چې په مرکزي حکومت کې د اول نه د اردو سپیکر مهاجران چې کوم چې د انډیا نه راغلي او ورسره چې کوم دی نو پنجابیانو د دوی اکثریتو او په سره د دې نه چې د ملک د نیمې نصیبه آبادي د بنګالیانو وه، خو مرکزي حکومت کې چې کوم دی نه د هغوی هغه ریپرزنټیشن او ریشو کمه وه. نو دا یې چې کوم دی نه دویم ریزن شو. 3 نمبر چې کوم دی نه داسې وشو چې څنګه چې پاکستان کې خلک دا وایي او دا ویلی شي چې د 1960 دهایي د پاکستان د ترقۍ دهایي ده، د ایوب خان په دور کې پاکستان ډېره ترقي کړې ده. نو دا ډېره ترقي کړې ده خو دا ترقي چې کوم نه دا برابر نه وه شوې. ترقي چې وه لکه چې خلک وایي چې په هغه زمانه کې ډیمونه جوړ شوي وو، نو که توربېلا منګلا ورسک نو خو دلته جوړ شوي وو که نه، اسلام آباد جوړ شوی نو دلته جوړ شوی وو، کارخانې هم دلته ډېرې لګېدلې وې هلته کمې لګېدلې وې. نو دا ترقي چې کوم ده نو دا ترقي په 10 کاله اوږد دور کې د ایوب خان په زمانه کې چې دې کې کومه ناانصافي وشوه او ویسټ پاکستان کې ډېره ترقي وشوه او هلته کمه وشوه. سره د دې نه چې د پیسو آمدن د ایست پاکستان نه بنګال نه سیوا و، نو د دې وجې نه چې کوم دی نه دا هغه لکه مسلسل چې کوم دی نه هغوی سره یو ناانصافي وشوه. نو د دې د وجې نه دا پکې دریم شو. اوس د 1965 جنګ راغی. د 1965 په جنګ کې چې کوم دی نه داسې کار وشو چې د هغې پورې چې کوم دی د پاکستان فوج بیا وروستو دا خبره تسلیم کړې وه چې د هغې پورې زموږ پالیسي دا وه چې د مشرقي پاکستان دفاع به موږ د دلته نه کوو. نو چې د دلته نه کوو نو دا یو غلطه پالیسي وه. نو چې کله د 1965 جنګ ورخته نو د پاکستان ټول فوج چې کوم دی نه د مغربي پاکستان لکه د دې پاکستان د دفاع دپاره چې کوم دی نه په جنګ کې انوالو شو. اوس چې په جنګ کې انوالو شو نو په دغه زمانه کې وایي ایست پاکستان بالکل د خدای پر رحم و کرم باندې و. که چېرې انډیا هلته فوج لېږلی و نو ډېر په اسانه به یې اخیستی و. نو دې هم بنګالیان چې کوم دی نو په دې خبره باندې چې کوم دی نو لکه دا خبره ورته ریلایز شوه چې مستقبل کې چې کوم دی نه جنګ جوړېږي نو د پاکستان د مرکزي حکومت او د فوجو ډیفینس لومبی پرایورټي به ویسټ پاکستاني ایست نه موږ نه. پنځم چې کوم دی ورپسې دا وشو چې 1970 کې الیکشن وشو. په الیکشن کې عوامي لیگ د ټولو نه زیات سیټونه وګټل. عوامي لیگ چې کوم دی د شیخ مجیب الرحمن د بنګالیانو پارټي وه. هغوی اوس چې کوم دی چې هغوی زیات سیټونه وګټل نه آیین د قانون مطابق خو هغوی له حکومت ورکول پکارو. د پاکستان د هغه وخت جرنیل چې کوم و یحیی خان د هغه حکومت فوجي حکومت چې کوم دی نو شیخ مجیب الرحمن ته د حکومت ورکولو نه انکار وکړو. چې د حکومت ورکولو نه انکار وکړو نو دا خو د زیاتي د پاسه یو بل زیاتې شو. اوس هغوی چې کله د خپل حق د غوښتو لپاره چې کوم دی د بنګالیان په ایست پاکستان کې سړک ته راووتل، لړکالونه شروع کړل، احتجاجونه مظاهرې شروع کړې. نو د هغې د دا خو سیاسي مسله وه، نه سیاسي مسلې حل سیاسي پکارو، مذاکرات پکارو. د پاکستان فوج چې کوم دی فوجي حکومت و هغوی فوجي اپریشن شروع کړو. نو دا ملیټري اپریشن چې کوم دی نو دا یو بله غلطه فیصله شوه. اوس چې ملیټري اپریشن شروع شو نو ملیټري اپریشن چې شروع شو نو هغه نه خامخا جنګ جوړېده چې پاکستان فوج هلته ملیټري اپریشن شروع کړو. نو ملیټري اپریشن کې داسې ګورئ دی که اوس چې کوم دی په دې باندې ځان کول پکار دي چې د پاکستان فوج هلته کې بالکل ناانصافي کړې ده، ظلم یې کړی دی، قتلونه یې کړي دي. خو دا خبره یک طرفه هم نه ده. داسې چل شوی و چې
بنګالیان هم چې کوم دی نه هلته کې مغربي پاکستان لکه ګوري چې دا څه وشو که نه د دې اخره کې چې کوم دی نه بنګالیانو دا کنکلوژن راوباسو چې هغوی به مغربي پاکستان والا لکه پښتون پنجابی سندھی چې کوم هلته کې ایست پاکستان کې به ډیوټای و چې کوم به لیدنه وي دی مړ کوي اوسو نه هغوی د ویسټ پاکستان څخه خلک چې کوم دی نه لکه ډېر خلک به دی چې کوم دی نه نشانه جوړ کړل مړه یې کړل نو دغه شان دې سره سره چې کوم دی نه بهاریان چې کومونه هغوی مړه کړل نو هغوی هم داسې کارونه کړي صرف د پاکستان فوج ظلم نه کړی هغوی هم کړي نو خبره دوه طرفه ده دې ځای کې خبر سره چې کوم دا چې بیا پاکستان فوج دغه تصویران چې د هغوی کوم قتل و قتال کړو بنګالیانو هغه به چې کوم دی د خپلو فوجیانو دخول او دوی به په هغې باندې چې کوم دی نه موټیویټ کړل چې بنګالیان مړه کوي نه د هغې د وجې نه ډېر زیات فوجي افسرانو چې کوم دی نه په هغې ظلم کې انتها وکړه او ډېر بېګناه بنګالیان یې مړه کړل چې هغوی ته هېڅ ګناه نه و په کار خو دا وه چې چا دا کار کړی و هغوی سره داسې کار شوي نه بېګناه پکې مړه شو نو د دواړو طرفو نه چې کوم دی نه دغه شان ظلم وشو او ظاهره خبره ده چې سټیټ سره فوج سره چې کله طاقت او اختیار و نو هغوی به ډېر ظلم کړی نو دغه چې کوم دی نه دې خبره کې شک نشته چې پاکستان فوج ظلم کړو خو لکه خبره دو طرفه وه دې کې چې کوم دی نه د پاکستان د فوج نه غټه غلطي چې وروستو بیا فوجیانو په خپله ومومنله هغه د هندوانو قتل عام و د هندوانو قتل عام وشو او ډېر زیات وشو او هغه د هغې چې کوم دی نو انډیا له یو جواز ورکو انډیا ته لکه یو ریزن میلاو شو هغوی په بار دنیا کې چې کوم دی نه هغه پروپیګنډا کړه پاکستان پسې میډیا پروپیګنډا وکړه او د بار دنیا هغه سپورټ یې په دې باندې واخیستو او په ایست پاکستان باندې د حملې لپاره چې کوم دی نه دا جواز استعمال کو نو دا چې کوم دی نه دا هغه بهارت سازش پکې و بالکل د په دغه 1971 کې په اپریل کې د انډیا پارلیمنټ باقاعده قرارداد پاس کړی چې موږ به بنګالیان د ازادۍ بری جنګ کې سپورټ کوو حالانکې هغه ټیم د بنګلادیش لاډو نوم نه و هغوی د بنګلادیش هغه ورلډ په دغه قرارداد کې یوز کړو نو دوی پکې وو دوی دا غوښتل بالکل بیا چې کوم دی چې کوم بنګالیان کلکتې ته وتښتېدل هغوی له اسلحه او پیسې ورکړې او ایست پاکستان ته بیا چې کوم دی مسلح را داخل کړل او د پاکستان فوج د سره هغوی جنګ چالو کړو نو بیا انډیا پکې اول دغه شان کانسپایرسي کړې وه سازش یې کړو بیا یې وروستو چې کوم دی حمله هم وکړه نو که چېرې دننه حالات هر څومره هم خراب وو که نه نو د انډیا له حملې اختیار چا ورکړو دا جواز خو نه پیدا کېږي که نه دا خو د پاکستان اندروني خراب حالت کوم خو اندروني مسلو کې مداخلت و نو د انډیا د حملې جسټیفیکیشن خو په هېڅ حال کې نه کېږي نو دا چې کوم دی نه تر دې پورې ښه که موږ پرسنس چې اوس دغه کو چې خلک وایي چې شیخ مجیب الرحمن ته ګناه و د شیخ مجیب الرحمن صرف دا خبره شیخ مجیب الرحمن تر اخره پورې 6 پوینټس فارموله او یا چې کوم دی نه کنفیډریشن خبره یې چې کله کړې وه چې دواړه صوبې دي یو کنفیډریشن یي نو تر اخره پورې هغه چې کوم دی نه دوی له دا دغه ورکړو لکه مطلب دا دی چې بیا مطالبې یې کړې وې چې پاکستان یو ځای پاتې شي او بل دا چې کوم دی که هغه چېرې هغس کې مسله ومو نو سپیس خو موږ هغه له ورکړو که نه چې موږ هغه له حکومت نه ورکړو نو هغه ته خو سپیس میلاو شو نو چې کوم دی نه د حمید میر مطابق چې شیخ مجیب الرحمن کله وی چې نه پاکستان به یوي نو یو وخت داسې راغی چې بنګالیان ورته وی که ته په پاکستان کې خوشحاله یې نو عزت هلته کې ورشه دې رشه موږ خو د پاکستان نه جدا کېږو نو بیا پکې څه کېدل نو دا خبره ده ورپسې ذوالفقار بټو د ذوالفقار بټو دا خبره چې ادر هم ادر تم چې کوم دی نه دا هغه وکړه دې وجې نه ملک دوه ټوټې شو مکمله یو غلطه خبره ده د ذوالفقار بټو حیثیت سو هغه یو سیاستدانو او په 1970 الیکشن کې چې کوم دی نه په دویم نمبر زیات سیټونه اخیستي وو دومره دغه قصور دی چې او هغه دغه ټایم کې نیګیټیو پالیټکس وکړل نو نیګیټیو پالیټکس وکړل خو هغه د نیګیټیو پالیټکس په وجې نه ګوره ملک نه دوه ټوټې شوی دا خو یو لوی تاریخ و چې هغوی سره د 1947 نه چې کوم دی نه کومې ناانصافي شوي وو نو د هغې د وجې نه او بل ذوالفقار بټو چې کوم دی نه دومره پاکستان کې خو موږ وو چې سیاستدان طاقتور نه دی طاقت چې کوم دی نه فوج سره دی او هغه و خو هم فوجي حکومت و نو چې فوجي حکومت وروستو رضیاء الحق په زمانه کې دی ګرفتار کو پانسي کو نو چې دغه له ادر هم ادر تم کول او د ده د وجې نه ملک دوه ټوټې کېده نو جنرال یحیی خان دی ولې نه ګرفتار و هغه ټایم به ګرفتار کړی و که نه ډاډې ته کړی به نو د ذوالفقار بټو دا چې کوم دی دا د پسې پروپیګنډا شوې ده پاتې چې کوم دی نه جنرال ایوب خان د جنرال ایوب خان په لوی اوږد وخت کې د 1965 د الیکشن یا چې کوم دی نه د هغې سره معاشي ناانصافي دې پوره مکمل ګراوند جوړ کړی دی پکې ډېر غټ ذمهوار دی د بنګالیانو سره چې کوم دی ناانصافۍ کې چې هغوی دا خبره تر دې حده راورسېده او اخره کې د جنرال یحیی خان دا غلطې فیصلې چې عوامي لیګ له حکومت نه ورکو او بیا ملټري اپریشن او په ملټري اپریشن کې دننه بیا چې کوم دی نه کم زیاتې چو شو او بیا د هغې نه پس د سرنډر د اسلحې د غورځولو د اډر دا خو ټول د جنرال یحیی خان د شوي دي له لحاظه دا دواړه چې د پاکستان کوم فوجي حکمرانان دي دوی پکې ذمهوار دي ښه اوس د دې خبرې ګورې هرګز دا مطلب نه لګي چې پاکستان فوج ځکه چې د پاکستان کوم فوج 93,000 فوج چې اسلحه وغورځوله او د انډیا کې تلل هغوی خو نه غوښتل چې دوی د اسلحه وغورځوي هغوی خو په دې نه دومره زیات چې کوم دی نو منټل پرابلمز ورته جوړ شو چې ډپریس شو او په دې کې ډېر زیات وایي چې کوم دی نه اخره کې بیا خپل نارمل ژوند ته واپس نه ورغلي او هغوی
ته لکه مطلب دا دی چې دا 2 کاله چې هغوی د انډیا په جیل کې کم تېر کړل نو د هغوی خپل نارمل حالت ته بیا ټول ژوند کې نو راغلي نو هغوی باندې خو چې کوم دی هغوی خو ټارچر شو هغوی خو د لکه ډېر ما چې کوم دی هغوی ته خو قرباني ورکړه یو قسم لا ښه اوس دې کې چې کوم دی ورسره دا هم خبره ده چې دا دومره 93,000 فوج چې پاکستان کله سرنډر شو دا انډیا جیل ته ولې لاړو دا اصل کې داسې کار و چې دوی جنګي قیدیان شو دوی به په بنګال کې وو خو په بنګال کې د دومره زیات په 93,000 فوج د خلکو لپاره د جیل چې کوم دی بندوبست او تنظام نه و یو دویمه خبره دا وه چې په دوی باندې ایست پاکستان کې د بنګالیانو په ذهن کې د پاکستان د فوج نه دومره سخت نفرت و چې که د هغوی وس رسېده نو ټول یې مړول نو په دې وجه باندې د دوی د سیکیورټي د وجې نه دوی بیا انډیا جیلونو ته چې کوم دی واستولی شو 2 کاله پس هغه ذوالفقار علي بټو چې هغه پسې پروپاګانډې شوي دي هغه سیاست دان چې کوم دی نه دی د انډیا د جیل نه راوباسلي وو په دې کې څه جنګي قیدیان چې کوم دي ډېر د ګوتو شمار خو څه پکې داسې ومو چې هغوی فرار شوي وو د انډیا د قید نه او د قانون د انټرنیشنل لا مطابق جنګي قیدي ته چې کوم دی نه دا حق حاصل دی که چېرته دی فرار شو نو په ده باندې به چې کوم دی مسله نه کېږي او ده ته به څه نشي ویلی امریکي او د پاکستان جوائنټ ډیفینس اګریمنټ و په هغې کې دا و چې امریکا که چېرې پاکستان باندې جنګ راځي نه د پاکستان مدد به کوي امریکي مدد ولې ونه کړو د امریکې وي دا تاسو چې کوم دی نو په ایست پاکستان کې چې حالات سور خراب شو او ستاسو د لاسو نه ووتل دا ستاسو قصور وي دا ستاسو د مکمل ټولې غلطې پالیسۍ وي د هغې د وجې نه نو موږ ولې به داسې جنګ کې مدد وکړو یو دویم چې کوم دی نه تاسو د سرنډر آرډر خو تاسو جاري کړ تاسو چې کوم دی نه دکه فیصله وکړه چې موږ جنګ ختمو او سرنډر کېږو نو دې کې زموږ څه قصور دی او امریکې چې کوم دی باقاعده چې انډیا بیا کله دا اراده وکړه چې موږ په ویست پاکستان باندې حمله کوو نو امریکې وي که چېرې انډیا په ویست پاکستان باندې حمله وکړه نو امریکا به د ویست پاکستان د ډیفینس لپاره چې کوم دی نه انډیا خلاف جنګ کوي نو انډیا وایي د دې خبرې نه چې کوم دی بیا واړېده نو امریکې ته په دې کې چې کوم دی هېڅ ګناه نشته دا زموږ خپل ګناه و خو چې کله د بنده خپل ګناه او دته چې جواز نه میلاویږي نو دی بیا خپل ګن په بل چا باندې راړی نو داسې غونته کې کار دی د دې او بل دا چې کوم دی نه اوورال هغه سچویشن دی چې د دې د وجې نه چې کوم دی نه دا یو لو سټرګل و زموږ بیا بیا ریپیټډ حالتای وي او که چېرې ورو هوښیار کامونه هوښیار خلک هغه دي چې د خپلو غلطو باندې چې کوم دی نو نظر وکړي او د هغې نه سبق واخلي که چېرې د دې نه موږ سبق واخیستو نو زموږ پاکستان اوس هم چې کوم دی نه دا د دنیا کې چې کوم دی نه څه معمولي ملک نه دی ډېر داسې زیات نیچرل ریسورسز دي او داسې د خدای پاک ته طرفه ورکړه ده چې دې ملک ته څنګه شوي ده نو نورو ملکونو ته نه ده شوي په ضرورت د دې خبرې دی چې موږ ځان وپېژنو ډېره مننه